چې لمبه د یار د غمه دې ونه کړه زړه یاري و مګر سمه دې ونه کړه زه بازار ته ځم او ته راپسې ژاړې یعنې بیا د راتلو تمه دې ونه کړه زه بازار ته ځم او ته راپسې ژاړې یعنې بیا د راتلو تمه دې ونه کړه په یوه ناره زه نه راستنېدمه تا هم نه غوښتم دویمه دې ونه کړه په یوه ناره زه نه راستنېدمه تا هم نه غوښتم درېیمه دې ونه کړه او تا زما له درده اوښکې تویولې تا زما له درده اوښکې تویولې سمه ټوکه وه خو سمه دې ونه کړه د غزل او مزل ادبي خپرونې همداشان د یوټیوب چینل درنو کتونکو په سلامونه او مینه مو هرکلی هیله د جوړ روغ او د صحت په کالیو کې به نغښتې وئ قدرمنو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې پاڼه کې موږ له شاعرانو سره د دوی پر شعر شاعري او شخصي ژوند خبرې اترې کوو نن مو درته عبدالحلیم وصال صاحب پیدا کړی دی چا چې د ادب لپاره ډېرې هلې ځلې او کوښښونه کړي دي له ده به غزلونه اورو پوښتنې به کوو او له تاسو سره به یې شریکوو عبدالحلیم وصال صاحب زموږ په دې کوچني ادبي بانډار کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم سلامونه مینه درنښت اول تاسو ته او دوهم ستاسې د یوټیوب چینل ټولو قدرمنو ګلونو اورېدونکو کتونکو ته هیله ده چې روغ جوړ به یاست او له تاسو څخه یو ځل بیا مننه کوم چې تر موږ پورې مو ځانونه راورسول او خپل قیمتي وخت مو تر موږ پورې راورسوئ او له موږ سره مو ضایع کوئ ډېره مننه وصال صاحب په لومړي کې به د اورېدونکو د غړداب په خاطر یو غزل اورو وروسته به مخته شو ډېره مننه دغه غزل د ستاسې د یوټیوب چینل ټولو ګلونو اورېدونکو ته ډالۍ وایي نرم شمال ښکلې هوا ځمکه لنده او باران نرم شمال ښکلې هوا ځمکه لنده او باران د یار مړوند ګرمه کوټه د ژمي شپه او باران نرم شمال ښکلې هوا ځمکه لنده او باران د یار مړوند ګرمه کوټه د ژمي شپه او باران او دغه لیده نوی احساس د نوي ژوند راکوي دغه لیده نوی احساس د نوي ژوند راکوي د غره لمن د شپون شپېلۍ توره خیمه او باران دغه لیده نوی احساس د نوي ژوند راکوي د غره لمن د شپون شپېلۍ توره خیمه او باران د کلیوالې مینې خوند په دغو ټکو کې دی د کلیوالې مینې خوند په دغو ټکو کې دی دیدن په غلا د سپو غپا د یار کوڅه او باران د کلیوالې مینې خوند په دغو ټکو کې دی دیدن په غلا د سپو غپا د یار کوڅه او باران او څومره به ستړی شي کومک لپاره نشم ورتلی څومره به ستړی شي کومک لپاره نشم ورتلی دا تاریکه د یار په کور باندې میلمه او باران او څومره تاثیر لري قربان دي شمعت رنګ وصاله څومره تاثیر لري قربان دي شمعت رنګ وصاله په ښکلي طرز په ښکلي غږ ستا د کلمه او باران په ښکلي طرز په ښکلي غږ ستا د کلمه او باران څومره وخت کېږي چې شاعري کوئ تقریبا یو کال داسې یو نیم کال قدر کېږي چې موږ شاعرۍ ته مخ کړې ده یو نیم کال ډېر وخت هم کېږي نو څومره غزلې به مو لیکلي تعداد یې درته معلوم دی یا نه دا چې زموږ غزل په هره کتابچه او په هره کتاب پر شا باندې لیکلي دي نو تعینه تعداد یې نه دی راته معلوم چې څومره به وي زیات کم 300 350 غزلونه کېږي 300 350 دا د ډېر غزلونه مو هم لیکلي دي حتی یو کتاب نه 2 کتابه ځینې جوړېږي څنګه دی د کتاب اراده لري یا نه لري نه کتاب ته خو تر اوسه پورې موږ زړه نه دی ښه کړی ځکه چې تر موږ مشهوره شاعران با استعداده شاعران تر دا مهاله پورې بې کتاب د چاپه ګرځي کتاب یې نه دی چاپ کړی نو نه غواړم چې په داسې حالاتو کتاب چاپ کړم تر څو موږ داسې پر مخ نه تللي شعرو مو قویت نه پیدا کړی نو زړه نه ورته ښه کوو ډېره مننه وصال صاحب څو غزلونه پرله پسې یا مسلسل درنه اورو بیا به څو پوښتنې وکړو مننه غزل دی چې خدای دې پتا خدای دې په ما نه کړي خدای دې پتا خدای دې پتا خدای دې په ما نه کړي تا دې بې ما دې بې تا نه کړي خدای دې پتا خدای دې په ما نه کړي تا دې بې ما دې بې تا نه کړي خالونه مه لګوه جار دې سمه خالونه مه لګوه جار دې سمه د مخ پوستکی دې جلا نه کړي او نور چار څه کوي نو ودې کوي نور چار څه کوي نو ودې کوي په مینانو دې خندا نه کړي او چې سپکاوی پکې د مینې وشي
چې سپکاوی پکې د مینې وشي داسې ویناوې د ملا نه کړي ډېر خوندور دا او چې سپکاوی پکې د مینې وشي داسې ویناوې د ملا نه کړي پام کوه مینه مینه نشته پکې وصاله ښکلې دې خطا نه کړي وصاله ښکلې دې خطا نه کړي او چې مې د ستړي ژوند په حال څو کتابونه چاپ کړل چې مې د ستړي ژوند په حال څو کتابونه چاپ کړل ما د دردونو په کمال څو کتابونه چاپ کړل او چې په ګودر باندې د پیغلو زمزمې خورې سي چې په ګودر باندې د پیغلو زمزمې خورې سي ځکه منګي باندې کلال څو کتابونه چاپ کړل او حالات خراب نستي خورا او بېوسي وه ډېره حالات خراب نستي خورا او بېوسي وه ډېره په دې خاطر مې پر دیوال څو کتابونه چاپ کړل او چې ستا د حسن په تعریف په څو کتابه چاپ سي چې ستا د حسن په تعریف په څو کتابه چاپ سي ما دې د ځینې پر یوه خال څو کتابونه چاپ کړل او چې رالیږلي دي کشمیش او څو کلچې وي پکې چې رالیږلي دي کشمیش او څو کلچې وي پکې ما دې په هغه سپین دسمال څو کتابونه چاپ کړل او یو دی د مینې بل د عشق او بل د صبر په نوم یو دی د مینې بل د عشق او بل د صبر په نوم خلک به وایي چې وصال څو کتابونه چاپ کړل خلک به وایي چې وصال څو کتابونه چاپ کړل درېیمه غزل په دې ډول ده وایي په بلا بلا روپیو دې ارزان نه دي جانانه په بلا بلا روپیو دې ارزان نه دي جانانه ستا زلفې د سرو زرو دې ویښتان نه دي جانانه او وختي به الوتلي وای په هوا به ګرځېدلی وختي به الوتلي وای په هوا به ګرځېدلی دا ښه دی چې زلفان خو دې مرغان نه دي جانانه وختي به الوتلي وای په هوا به ګرځېدلی دا ښه دی چې زلفان خو دې مرغان نه دي جانانه او د حسن رنګینیو دې بلحاظونه زخمي کړل د حسن رنګینیو دې بلحاظونه زخمي کړل حیران خو درته ناکه شاعران نه دي جانانه او یا حسن در تمام دی او یا به د خان لورې یا حسن در تمام دی او یا به د خان لورې دا خلک خو دې هسې په ارمان نه دي جانانه او وصال به پرې خفه شي لږ خیال کوه نازوانه وصال به پرې خفه شي لږ خیال کوه نازوانه دا خلک شاعران دي لیونیان نه دي جانانه دا خلک شاعران دي لیونیان نه دي جانانه بلا خوندور وصال صاحب غزلونه مو واورېدله وصال صاحب په دا وروستیو کې مو د خوښې غزل اورو کوم چې ستاسې زړه ته ډېره تېروي غزلونه خو ډېر هر غزل و شاعر ته خپل ځان هم ګران نه دا غزلونه کې هم ځینې شته چې هر وخت د ځان سره زمزمه کوئ وایاستې نو هغه غزل درنه اورو د عشق په تار پیلې ملغلرې دوې ودرې د عشق په تار پیلې ملغلرې دوې ودرې اظهار ته وي د مینې بس خبرې دوې ودرې د عشق په تار پیلې ملغلرې دوې ودرې اظهار ته وي د مینې بس خبرې دوې ودرې او خدایه مین مه کړې هېڅوک پر همسایه خدایه مین مه کړې هېڅوک پر همسایه چې بام ته به در غورځوي ډبرې دوې ودرې او زما بد راځي د ساز او د سرود څخه یارانو زما بد راځي د ساز او د سرود څخه یارانو د یار لپاره اورمه سندرې دوې ودرې او زما بد راځي د ساز او د سرود څخه یارانو د یار لپاره اورمه سندرې دوې ودرې یار غوښتي د پیزوان پر ځای مرغان راڅخه خلکو یار غوښتي د پیزوان پر ځای مرغان راڅخه خلکو راوړمه ورته دا ځلې کوترې دوې ودرې او وصال ترېنه په عذاب و وصال ترېنه په عذاب و په ده باندې هستي وه وصال ترېنه په عذاب و په ده باندې هستي وه چې ده کړلې له کاسته مرورې دوې ودرې چې ده کړلې له کاسته مرورې دوې ودرې بهر چې شپې کوي نو نه دې راځي یار چې مزې کوي نو نه دې راځي بهر چې شپې کوي نو نه دې راځي یار چې مزې کوي نو نه دې راځي او ما پسې بد بیخي ویلې نه دي چې دا کیسې کوي نو نه دې راځي احمدالله ولسمال ته دې ډالۍ وې چې په ایران کې مسافر دی موږ له نږدې ملګرو څخه دی وایي ستا جدایي راته به لاس و دې بلا وخوړم ستا جدایي راته به لاس و دې بلا وخوړم یو ځل یې مخکې وم خوړلی نن یې بیا وخوړم
ستا جدایي راته بلا سوه دې بلا وخوړم یو ځل یې مخکې وم خوړلی نن یې بیا وخوړم مینه ګناه ده په دې ملک کې دا ګناه مې وکړه مینه ګناه ده په دې ملک کې دا ګناه مې وکړه دغې سزا دغې قانون دغې ګناه وخوړم او وصال یې پورته کړم اسمان ته راشویه کړم وصال یې پورته کړم اسمان ته راشویه کړم لیلا مسکی شوه په خندا شوه دې خندا وخوړم لیلا مسکی شوه په خندا شوه دې خندا وخوړم. مننه وصال صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ دا چې د خپرونې وخت ته ګورو نه وخت په خلاصېدو د ډېره مننه. ژوندی اوسې کور ماباد شاد آباد او سرلوړي اوسئ. ډېره مننه. غزل درنو کتونکو دا وه د وصال صاحب سره یو کوچنی شانتې پانډار تر څو چې موږ تر بل شاعره پورې زما ټکور ته اجازه راکړئ. دلیاله فامان.